شل وانه رکعت تراوی په یو نیت سره کولای شي ښه په دې مسله باندې لږ ځان پوهه کوي یعنی د هرو دوو رکعاتو د پاره ځان له جدا جدا نیت کول دا لازم او ضروری نه دي که چا د شلو وانو رکعاتو تراو نیت په یو ځل باندې وکړو او به هرو دوو رکعاتو ته پاسېدو نو د دې د پاره د ځان له جدا جدا نیت نه کوي بلکې اق یو نیت کافی دی او دلته د صرف الله اکبر کوي دا څومره اسانه شوه ګوره دې مسلې باره کې ګڼ مرګري رابطه کوي چې تراو نیت به منګه څنګه کوو که امام هم څنګه نیت به کوم که مقتدي م څنګه نیت به کوم او که ځان له تراوی کوم نو څنګه نیت به کوم نو دا څومره اسانه مسله شوه دا د ټولو مسلمانانو ته وښایي که چا د شلو رکعاتو تراو نیت په یو ځل وکړو چې شل رکعاته تراوی کوم الله خاص تا د پاره ټیک شوله که نه نو دی په سر کې دا نیت وکړو او بیا په هرو دوو رکعاتو دی سلام ګرځوي یا امام سلام ګرځوي نو بیا چې دی نورو دوو رکعاتو ته پاسي نو جدا جدا نیت دی نه کوي بس صرف الله اکبر دی وایي په حق یو نیت سره د شل وانه رکعاته تراوی څه دي جي دا بالکل درست او صحیح دي که امام دی هم داسې دی کوي که مقتدي دی هم داسې دی کوي صرف د هغه په زړه کې به په سر کې دا وي چې په دې امام پسې کوم ټیک شوله که نه بیا دې صرف الله اکبر کوي او که یو کس ځان له تراوی کوي نو هغه دې په دې طریقه نیت کوي نو د نیت نه دومره مسله مه جوړوئ ښه خو که یو سړی دا وایي چې زه هرو دوو رکعاتو ته ځان له نیت کوم یا یو امام یا یو مقتدي نو هغې بیا دا طریقه ده چې بس زړه کې نیت دی د زړه نیت څه دی جي دا کافی دی او که دی وایي چې زه په خوله ویم نو څنګه به ویم نو هغه ته داسې ویلی چې 2 رکعاته تراوی مونځ کوم په دې زر امام پسې په دې زر وخت خاص الله تعالی مخ مې د کعبې شریفې په لور که الله اکبر یا 2 رکعاته سنت مونځ کوم په دې سره هم تراوی ادا شو یا 2 رکعاته مونځ کوم داسې دي وویلې ټیک شو نیت کې خو تراوی دي 2 رکعاته مونځ کوم په دې سره هم ستا هغه تراوی څه شوې ادا شوې اکثرو خلکو د نیت نه یو ټینشن جوړ کړی دی یو بلای ته جوړه کړې ده چې دا نیت کو موږ داسې ونه کو په خوله باندې داسې الفاظو نه یو ګینې زموږ به تراوی ونه شي نه دقیقې کې چې هر یو طریقې سره تاسو نیت وکړو نو تراوی به هم درستي وي او که په یو ځل باندې نیت وکړو نو به صرف الله اکبر وایي ستاسو تراوی څه دي جي دا صحیح دي بل یو مسله دا ده چې تراوی که څوک د څلورو نیت تړي نو دا څنګه دي نو ګوره تراوی چې کومې را نقل دي که نه نو 2 رکعاته دا سنت او افضل طریقه ده چې د 2 رکعاتو نیت وتړي صحیح شول هغه که نارینه دي اکه زنانه دي اکه ځان له تراوی کې او که په جمع باندې کې خو که چا د څلورو نیت وتړو څلور یې وکړه نو ګوره دا یاد ساته چې دا جایز دي ګورې ښه دا څه دي جایز دي مکروهوالی پکې علما ذکر کوي خو هغه مکروهوالی نه چې حرامو ته نږدې دي او یا ګینې غټ نقصان پکې راځي دا جایز دي که چا څلور رکعاته وکړه په جمع سره هغه کو نارینه او کو زنانه او هغه کو ځان له یو کس تراوی کوي نو 4 رکعاته کولی شي خو افضل او بهتره طریقه دا ده چې په کومه طریقه را نقل دي چې تر 2 رکعاتو سو کې نیت وتړي نو دا سنت او دا افضل طریقه ده دا ډیر اهم مسائل دي او مسلمانانو رونو ته ضرورت ته ډیر ملګری تاسو کې نو تاسو هغوی ته ورسوي وصلی الله علیه